د ټولګټو وزارت له لوري د کابل کندهار لویې لارې د کابل میدان وردګ برخې د 22 کیلومتره سړک د اساسي ترمیم پروژې کار د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې پیل شو. د کابل میدان وردګ سړک پروژې د کار د پیل په مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر، د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني، د کابل او میدان وردګ والیانو، د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد یونس مومند او یو شمېر قومي مخورو ګډون کړی و. په دې اړه جوړ شوي مراسمو کې د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني د یادې پروژې اړوند مفصل معلومات وړاندې کړ. ویل د کابل کندهار لار 480 کیلومتره اوږدوالی، 7 متره پلنوالی او 4 متره د سړک غاړې لري چې د یادې لویې لارې په اوږدو کې 46 پایې پلونه، 1914 پایې پلګوټي هم شامل دي. دا سړک کندهار او کابل 480 کیلومتره دی. په دې سړک کې 46 پلونه دي. په دې سړک کې 1914 پلچکان دي. د دې سړک بر 7 متره دی او د بغلان چې دی هر یو 2 متره دی چې دی 11 متره کېږي. د دې سړک ترمیم د دې د مخه لاندې بسکوټ روان دی چې په هغه کې د سیمټ دی، غټ باجرۍ دی، میده باجرۍ دی، دا ګاریږي. پر هغه سربیره بیا دغه کیر پر لویږي. هغه همدارنګه زیاته کړه د ټولګټو وزارت دغه لویه لار د اساسي ترمیم او بیا رغونې په موخه په برخو ویشلې ده چې له ښه مرغه د کابل میدان وردګ یعنې ارغندې تر دوراني بازار برخې د قیر اچونې کار یې پیل شو. دا سړک پر 7 حصې باندې تقسیم شوی. اوس د ټولګټو وزارت دا سړک پر 7 حصې تقسیم کړی، یعنې 7 شرکتو ته ورکړی. اول شرکت چې دا موږ ته ناست د دې ځای څخه بیا د درانو پورې دا په خپله پروژه په خپله په وادیامه کوي چې د 2 شرکتو سره قرارداد کړی دی. یو د CDB شرکت، یو دا شرکت چې د کیرو دی، دې 2 شرکت. د درانو څخه بیا د غزني پورې بل شرکت ته ورکړی دی. د غزني څخه بیا د مکور پورې بل شرکت ته ورکړی. د مکور څخه بیا د کلات پورې بل شرکت ته ورکړی. د کلات څخه بیا د شهر صفا پورې بل شرکت ته ورکړی. د شهر صفا څخه بیا د مانجه پورې بل شرکت ته ورکړی چې پر دې شرکتو باندې تقسیم کړی دي. خامخا خلکو ته یو اندازه قدر تکلیف دی. دا پلچکان دي چې نړۍ تقریبا 9 پورې د پلچکانو څخه موږ 11 دانې دا ژیړې ډبې پخوانۍ راکښلي دي. د ټولګټو وزارت سرپرست همدارنګه د هیوادوالو له صبر او حوصلې څخه مننه وکړه او له خلکو څخه یې وغوښتل چې په دغه برخه کې له ټولګټو وزارت سره همکاري وکړي. لږ تکلیف دی د ټول وطنوال څخه خواهش کوو چې زموږ سره په دې تکلیف کې یو څه اندازه تکلیف را سره وي. خامخا که یو پلچک جوړو، یو پلچک 8 شپې غواړي، نو یو پلچک ته خو 8 شپې نه کېږي چې ورته ناست. نو یو جوړو دغه چې دی تېرېږي، بل جوړو بل چې دی چې 8 شپې پرې کېږي. په دې بسکوټ روان دی، جوړېږي وروره. وروسته د یادې پروژې د پرانستو په مراسمو کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر د خپلو خبرو پر مهال له قراردادي شرکتونو څخه وغوښتل چې څومره ژر ممکنه وي په ښه کیفیت، پوره صداقت او امانتدارۍ سره د یاد سړک ورغوي. هغه همدارنګه قراردادي شرکتونو ته لارښوونه وکړه چې له خاورو او دوړو څخه د مخنیوي په موخه دی په فرعي خام سړک اوبه وشیندي ترڅو د سړک دواړو غاړو ته پراته کورونه او تلونکو مسافرو ته تکلیف ونه رسیږي. یقینا محترمونو، دا هم د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ نن د جوړولو چې یعنې جوړ شوی سړک دی چې اوس جوړېږي د دې د افتتاح دپاره راغلي. اولا حاجي ملا صاحب محترم ته د دې تبریکي وایو. کوم نور شرکتونه چې د ده سره همکار او ملاتړي دي هغو ته هم د دې تبریکي وایو. او د نور پرمختګ د لا ښه دپاره دوی ته د الله څخه توفیق او توان غواړو چې نور هم ښه پرمختګ او ښه په عجله باندې د خپل کار مخته روان کړي. ځکه تاسو ته معلومیږي زموږ د 2 کیلومترو په اندازه کې خلک دونه بند سره پاته وو چې موږ راتلو تقریبا 1 پاو سره ولاړو، خو بیا هم خلکو زموږ سره یو احسان کاوه، لار بیا راکوله. نو دا به شاید په نورو د لارو په نورو اوږدو ځایو کې هم داسې پېښه وي چې
چې دغه مزاحمت بیې سره د موټرو رش بیخي زیات دی، ځکه خو ګټه لار ده او بیا دا نږدې کابل ته چې را نږدې کېږي، دلته خو بیا بیخي د نورو ولایتو موټر هم ورسره یو ځای کېږي د دې لارې سره، دلته بیا بیخي تر هر ځای رش زیاتېږي. یو خو دا خبره کوو دغه کم قراردادیان محترمین چې کم اندازه د سړک په قرارداد اخیستې ده، دا دې زموږ دغه یو خواهش ومني که هغه جمله صاحب سره په دې پروتوکول په دې هغه پروپوزل چې ورسره ایښی کې نه ایښی، دونه قدر دې کوي چې د ورځې دې دا سړک چې اوښتی د دې لارې څخه وپاشکي دې ډېر سخت مټ دوړي په بعض ځایو کې، حتی چې دا کم غټ موټران بسان راځي په دې کې زنانه، کوچنیان، مریضان، سپین ږیري شته. په دونه اندازه نه پستنګي زه خپله په دغه سړک تللی یم، داسې نه د بل د خولې خبره نه کوم، دا موټر به ودرېده دغه مټو دوړې به په دې بس ننوتلې، هلته به دغه زنانو دا خپل پوړینان یا بل یو دسمال بیا ښوراوه، دا دوړې بیا د ځانه ایسته کولې. نو دا مو یو ښایست دی د ټولو قراردادیانو سره چې د لارې مسؤلیت په غاړه لري او دوی قرارداد کړي، دغه لاره دې ورته وپاشي کړي. نور که ډبونه و هغه خنډونه چې دي، که ډبرې دي که نور کډې مډې دي، هغه خو لا پروا نه لري، ځکه په دې کې د موټرو ټکر هم راځي، ځکه چې مټ رالی د یو خوا یو را روان دی، د بله خوا بله روان دی، یا نن سبا دوړې هم زیاتې دي، سخت هوا ده، په دې کې هم ټکر د موټرو هم راځي. نو دا زموږ یو یوازینی خواهش دی د قراردادیانو محترمینو څخه چې حتی تر کندهاره پورې چې کوم مسؤلیت څوک لري باید دغه لاره ورته وپاشي کړي، دغه مسافرینو وړونو ته یو سهولت برابر کړي. نور ستاسو د کامیابۍ په هیله چې څونه مو وس وتوان کېدلی شي چې څونه عجله پر دې سړک باندې تاسې وکړئ، دا به د دې ملت لپاره اساني و وساني شي. نو موږ تاسو ته دعاګانې کوو، الله پاک په خپلو چارو کې کامیابه ولره. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. د کابل کندهار لویه لار د هیواد یوه له مهمو لویو لارو څخه ده چې په بیا رغېدو سره به یې د هیواد له جنوب څخه مرکز او بیا شمال ته د سوداګرۍ، ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.